ټولو کورموالو توریو بنګشو ته نشهګانو سنیانو ته یو خواست کوو هیله ترې لرو چې په لیاز د خدای خپل دښمن وپېژنئ دښمن مو یو په بل وژني تاسې باید د تیر شوو لسیزو د جنګونو نه چې د شیعه سني په نوم باندې دوی پنجابیانو کومې ګټې په موږ او تاسې باندې وکړې او ډېرې کورنۍ ووژلې ډېرې خویندې بورې شوې ډېرې خویندې کونډې شوې ډېر بچي یتیمان شو کورونه پکې ړنګ شول د هغې نه مو څه حاصل کړي وای لیکن ناپوهي غم دی دښمن مو بیا یو ځل یو په بل باندې وژني او ستاسې په سر باندې ډالر اخلي تاسې یو د بل رونه یاستئ که دغه ټول سنیان د افغانستان هم در سره یو ځای شي زه په دې باور یم چې یو توری به د دې ځای نه ونه باسي همدې ځای کې به وي ځکه چې دا د پلار د نیکه خاوره ده د پلار نیکه جایداد دی دا د دې قام یوه حصه ده د دې قام یو غړی دی همدلته به اوسیږي او که د ټولې تیرا یا د اپل او دې پر د لر او بر شیګان سره یو شي یو بنګش یا یو سونی به د دې ځای نه ونه باسي ځکه چې دا د دې د پلار جایداد دی که دا د ایران شیګان هم ورسره یو شي نو ښه به دا وي چې خپلو کې یو بل وزغمئ یو د بل سره جوړ جاړی وکئ یو د بل سره کښېنئ یو د بل حق ومنئ تاسو ولیدل چې په تیرو لسیزو کې تاسو څومره ووژل شوئ چا ووژلی چا سره په جنګ واچولی ډېر ښه په دې باندې پوهېږئ چې تاسو ته وسلې دا درنې وسلې چا درکولې ستاسو دښمن درکولې اوس یې څوک درکوي ستاسو دښمن یې درکوي یو په بل باندې مو وژني باید د هر ګوند مشران راټول شي او کورمې ته لاړ شي او د دوی په منځ کې کښېني او د دوی په منځ کې جوړ جاړی وکړي د هر ګوند مشر یا INP دی که PTI دی که د پیپل پارټي دی که د مولیانو پارټي دی د GUI دی او که د جماعت اسلامي دی که هر یو دی او په نن وخت کې دی تیرا ته نه ځي یعنې کورمې ته نه ځي او د دوی په منځ کې نه کښېني دا ستاسو دښمن دی دا وپېژنئ دا خاین دی دا د دښمن تر شا ولاړ دی عزیزانو موږ درته خواست کوو په لیاز د خدای په لیاز د قرآن په لیاز د خپلو بچو په لیاز د هغه خلکو چې تاسو ته نسبین دي او تاسو ورباندې ډېرې عقیدې لرئ چې خپلو کې مه وژنئ سره بس کې سره ډېر ووژل شوی تاسې د خبر وئ چې په نن وختونو کې 10,000 تقریبا 10,000 څه د پاسه کسان توري او بنګش هغه چې په ایران کې جنګېدل او تربیه شوي دي هغه پنجاب راوستي دي او په هغه ځای کې دیره کړي دي او وسله په لاس بیا کورمې ته لیږي او تاسې به ورباندې وژني د شپې به حملې کېږي د سنیانو کورونه به ړنګېږي او بیا به دا په چا باندې کېږي چې دا توریانو دا کار وکړه شیګانو دا کار وکړه د شپې به د شیګانو کورونه ړنګېږي بیا به وایي چې دا سنیانو ړنګ کړل د سلونو کالو دښمنیانې به راوپرئ او یو بل به ووژني په لیاز د خدای چې یو بل وزغمئ د دښمن د قصد وزغمئ دښمن مو یو په بل باندې وژني دښمن مو وپېژنئ دښمن مو یو دی دښمن ستاسو په سر باندې ډالر څنګه چې اخیستي وو بیا یې اخلي دښمن مو ډالر کم شوي دي هغه یې خوړلي دي اوس بیا غواړي چې د شیعه او د سني په منځ کې جنګ راواچوي او څه وکړي دوی پکې خپلې ګټې وکړي ګورئ که تاسو سره یو یاستئ دښمن به مو د دې خاورې نه وځي او هغه پوهېږي چې اوس پښتانه سره یو کېږي نو دوی څه کوي دوی په جنګ باندې اچي په آخري کې بیا درته خواست کوم او د پښتنو هغه مشرانو ته چې هغه مخور دي د هغوی خبره چلیږي په لیاز د خدای چې ورشئ کورمې ته ټول ورشئ جوپې ورشئ لښکرې ورشئ د دوی په منځ کې کښېنئ او د دوی په منځ کې دغه لانجې سره خلاصې کړئ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته